ما ته د نعماني ناظم صاحب ټلیفون وکړ یو هلک دی دستاربندي یې نه نو مور وله ګوتمه ورکړی چې دا خرڅه که دستاربندی دې دستاربندی کې زمونږ دا طالبان ځان له جامې مامې والي سپلی والي میلمانې راځي هغوی له ډوډۍ موډۍ برابروي بله میلمانه راځي چې دور حدیث طالبان نو مور وله ګوتمه ورکړوي ما له یې راکړه چې دا راله خرڅه که د په ښه قیمت خرڅه شي مې خرڅه نه کې زه درځم سبا به خبرې کوم طالب مې راوغدله کې مروت ما یې بچې ګوتمه رسه کړه ده مو هغې نه کړ حیا وه پکې مې راو بس ګوتمه یې راوویسته مې دا کم ځای وه غریب و جړ دوی دا مې مور راکړی چې د نورو ملګرو به د میلمانه راځي ستا به میلمانه راځي که ځان له سپلی لې ځان له بوټانه لې پیزاره لې جامې اخلي په دې د دستاربندۍ خرچه وکړه بچې که کور کې نور څه وو نو ما به دله درکړي وو هېڅ هم نشته دغه ګوتمه ده دا ځان له خرڅه کړه ما یې بچې د مور دې څه کیفیت چې دا ګوتمه یې رایسته مولوي صاحب دا خبرې پرېږده مې نه بچې د ما پکې غرض دی تو چې دی رایسته جړل زما مور په دې نه جړل چې د تا له دا سره زر درکوم په دې یې جړل چې ما کره څه نشته او زما په دې علم خوشحاله وه د خوشحالۍ نه یې جړل ما وی د ښځې سره زر کم زیړه کېږي بیا کمې ښځې سره چې د خپل خاوند د لاس نښی هغه خاوند یې مړي هغه کم زیړه کېږي مور مې جړل چې بچې که کور کې څه وې نغدې روپۍ وې نو ما به نغدې روپۍ هم درکړې هېڅ هم نشته زوی دا واله او ځان له خرڅه کړه او د خپل دستاربندۍ انتظامات پې وکړه ما وی دا ګوتمه به واپس یوسې دا به مور له ورکې ما به دې مور ته یاد کې ما ستا په دستاربندۍ چې څومره خرچه کېږي زه پوه شه زما کار پوه شه اب الله پوره کوي دا واپس مور ته واچوه دا میندې دي زما وروڼو د داسې مور به د خدای په نس څه مقامي دا مور به الله سره په جنت کې د کم مقام خاوند دی چې خپله کونډه ده یتیمانان یې ولوبل ماشومان یې لوی کړل قرآن یې پې زده کړو حدیث یې پې زده کړو دا به نه وی چې دا خو ساده مور وه د هوښیاره مور وه امام بخاري مور ساده نه وه هوښیاره وه ملغلره زوی امام بخاري غوندې شخصیت ته پیدا شو نن په آخرت کې او په جنت کې به د هغې کم مقام د امام احمد ابن حنبل مور ساده نه وه د هغې مقصد څو چې زه په دې بچي هغه علم زده کم چې رسول الله مبارک راوړلی زما بچی ته خدای په نس یو مقام ملو شي دقسې د معین الدین اجمیری رحمت الله علیه مور د خپل بچی ته وایي چې بچې دا تا نه دا کم عالم جوړ شوی دا زما د برکته ما در سره خواري کړې ده ما در سره محنت کړې ده که ما نه وې کړې ته خو ماشوم وې نو اوس په دې چې تا مصري به دنه جوړ شوی یا به د په لارو کوڅو کې په ګاډۍ ټماټر او ساګونه او باټینګان خرڅو ول منې بچې که نه منې مور یې بلکل منم دا خواري تا کړ وی بچې دویم هم واوره ته چې کله د الله په لار کې وځې نو د دقه مسلې ته وخېږه زما لپې لپې دعاګانې در پسې در روانې دي دا به نه وی چې زه خو کټ کې ناست یم معتبر په خدای چې زما دوا د سره نه وه چې تا اسم نه وې کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور او پلار دعا او بیا غایبانه دعا د بچي دپاره خدای قبلوي اخلاص پکې دی لپې لپې دواګانې په جړا کې دواګانې په تهجدو کې دواګانې دا زما تا پسې در روانې منې او مور دا مر او بچې درې مام واوره ته چې زما په غېږ کې وې او ما به درته پی درکول زما سینې ته ته ماشوم وې په داسې وخت کې تا له ما پی نه دي درکړی چې زما اودس به نو ما به اودس وکړو نو ته مې خپلې سینې ته واچول ما به مونځ هم که کله نه کوو بعضې وخت کې زنانه دا ماهواري بیماری وي خو تا دپاره به ما اودس وکړو نو ما به ته سینې ته واچولې تا د اودس والا مور پیس کړې
تا نه به دا ملغلره نه جوړ. که د دین قدر باندې پوه شوې د رسول الله مبارک سختۍ دې ځان ته مخکې کړې چې د ما ښکلي مبارک پیغمبر دې قرآن له څومره سختۍ تېرې کړې زما رسول الله مبارک یوازې د طایف سفر ځان ته را مخکې کا د احد تکلیف د بدر دا ځان ته را مخکې کا چې څومره تکلیفات تېر کړي څه دپاره دقه د پیغمبر مشن و چې قرآن او سنت خلکو ته ورسوي. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک چې دا قرآن خلکو ته ورسوي. او بیا امت ته فرمایي ترکت فیکم امرین دوه څیزونه مې در کې پرېښي دي لن تدولوا ما تمسکتم بهما تر څو چې مو پې منګولې لګولي ګمراهان به نه شئ. کتاب الله و سنتي د الله کتاب او زما سنت. که تاسو د حضور پاک او د صحابو دغه تکلیفونه د دې قرآن او د سنتو په رسولو کې دا تاسو ځان ته مخکې کړل او اخرت هم ځان ته مخکې که و خدای که یو بچی هم پرېږدی ټول به راولې دین به پې زده کوئ. او په ډوډۍ مه یارېږئ ملا شو قاري شو حافظ شو دله به ډوډۍ څوک ورکوي ډوډۍ د الله په لاس کې رزق خدای سره دی. ځان کې نو د دین لپاره اخلاص پیدا کړئ. د دنیا کار کوئ دا نه چې مه کوئ تجارت هم کوئ زمیندارم کوئ مزدوریم کوئ څومره چې د دنیا کاری حلال جایز چې شریعت جایز کړي بالکل یې کوئ خو الله مه یېروئ. د الله په حق مخلصین جوړ شئ. دا سوچ وکئ چې الله زه تا خوشحاله کړم به زه تجارت کوم چې ته پې خوشحاله چې ته خفه په کوم تجارت به زه نه کوم. زما بچی دی او تا را کړی دی الله ستا قرآن پې زده کوم ستا دین پې زده کوم ستا شریعت پې زده کوم. څومره خوند کوي دا بچي دا پټکو والا څومره خوند کوي نن به الله څونه خوشحاله د الله فرشتې به څومره خوشحاله او دا کائنات به څومره خوشحاله. مو خپل بچي راوړل زموږ ډېر لوی لوی اکابر دا صرف د مور او د پلار د برکت. ورشه وګورئ امام بخاری د مور د برکت عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا دومره لوی شخصیت ته جوړ دی دا د مور د برکت. عبدالله ابن مبارک چې کوم امیر المؤمنین فی الحدیث دی د حدیثو بادشاه قسم دی د مور او د پلار د برکت نه بلکې زیات کردار د مور هر وخت به ورته نصیحت کوه. دا یو لوی باب دی یو لوی تاریخ دی چې کم خلق د مور او پلار د برکت او بالخصوص د مور د برکت نه هغوی ته خدای پاک لوړ علم ورکړی دی. د مارونو زه تاسو ته هم دا درخواست کوم چې خپل بچي راولئ ناظره خو چې پرې نه دی ګورې چې څومره یې نو راولئ خپلو بچو ته قرآن په ناظره زده کړئ. زه په مدینه شریفه کې ناست وم یو غټ سیکرټري صاحب سیکرټري خو 20 او 22 ګریډ کسي ما سره ناست وم ما ته یې مولانا صاحب یو خبره راته کوم وی دلته څه عمل وکړم ما دلته خو مدینه شریفه کې ډېر اعمال دي یاره وی داسې یو خاص عمل راته وښیه ما خو چېرته کوم مسنون ځای نه و چې تلل ورته سنت دي همې ورته وښول خو ما یې زه یو 2 کاره کول یو دا د رسول الله مبارک ځمکه ده او خاوره ده لږ درود شریف پکې ډېر وایه وی ټیک شو او مې دویم د قرآن شریف ختم یو وکړه او ثواب یې چورلټ حضور پاک ته وبخه ځکه ډېر احسانات دي د نبي علیه السلام په مونږ او د هغې فایده بیا مونږ ته را رسېږي خو یو ختم غونډ وکړه او ثواب یې حضور پاک ته وبخه اما ته وایي ماله خو په قرآن په ناظره نه راځي انا لله و انا الیه راجعون تا له قرآن په ناظره نه درځي اردو درځي انګریزي درځي سیکرټري څومره لوی افسر او قرآن شریف څه فرق دی چې اردو درځي نو قرآن ولې نه درځي په قرآن خو زبر زیر پیش تا زور زیر پیش هم لیکلی شوي دي خو که لږ سوچ دې پې وکړه نو بغیر د استاد نه په یو 10-15 منټه کې پې ستا ژبه روانېږي یعنې استاد به رضا ما یې تا په سکول کې نه دی ویلی ته چې د پلار جومات ته نه یې بوتلی استاد جیله ما ته څه وایي وایي دا ما پلار جومات ته نه دی تللی دی څه بوتلی ګوره چل دقلته راغی مې تا ته په سکول کې هم د اسلامیاتو او د عربي استادان یې دا څیزونه ښیي تا سکول کې هم نه دی ویلی
ما ته مولوي صاحب ما په هغه سکولونو کې سبق ویلی دی چې موږ ته قرآن ګوتو کې نه دی راکړی، موږ له سپاره نه ده راکړی، موږ چې به سر لاړو په میز به راته بایبل دا تورات انجیل زبور پراتو، موږ ته به د اغیارو لیټریچر پروتو. ما یوس چې لاړ چې د خدای بنده ځان له یو قاري بلکې جومات امام ته ووایه که خرچه نشي کولی، نه نه اوس په ځان له حافظ نیسم، قاري ما ته ما په یو ورځ کې ته را لاندې کولی شي. د حالت غټ غټ افسران دي قرآن نه، او بعضې داسې افسران هم شته زموږ د ملک ما ته معلوم دي چې د قرآن حافظان دي، بعضې داسې افسران هم دي چې هغوی په کور کې د قرآن مدرسې دي، د هغوی انګین دي، د هغوی لونه د قرآن حافظان او عالمان دي. الحمدلله. دا خواري به کوئ د مارونو چې څومره دلته تاسو ناست چې د ټولو نه دا درخواست دی چې یو خو به که خیر انشاءالله د نن نه پس د قرآن شریف تلاوت کوئ، چې څومره یې ټول به د قرآن شریف تلاوت کوئ. لاس اوچت کې انشاءالله ووایئ، داسې نه شوق سره ووایئ، نور شوق سره ووایئ. او دویم به دا کوئ چې یو بچی به که خیري علم ته وباسئ، حفظ ته یو بچی عالم کی. او دریم دا چې دا علما په دې مدرسه کې ستاسو خدمت کوي، دې مدرسې سره به لږ تعاون کوئ. د نن نه پس زړې دې پرېږده، د نن نه پس پوره نیت وکړئ، په خپله ډوډۍ کې لږه معمولي غوندې روټۍ. دارالعلوم دیوبند کې به څوک پته راته شته، دیوبند سره ګیر چاپېره خویندوانو سیکان به اوسېدل، مسلمانان کم وو، هغې چې به د اوړه راوړل که نه اوړه، او کم اوړه به هغه ګل نو داسې یو موټی به یې ترې ځان له په ګوتی کې کېښودی، دا د مدرسې شو. اوړو نه به یې موټی واغېسته او دا د مدرسې شو، اوړو نه به یې موټی واغېست، دا به میاشت کې به د هغې نه څه لږ اوړه جمع شو، دا به یې مدرسې ته راوړل. دا جذبه وه د هغې، ورچې په هغه جذبه څومره لوی علما محدثین او فقها متخصصین پیدا شو. نو تاسو مهرباني کوئ چې ګټه کوئ داسې یو څو روپۍ دې ځان له کوئ، میاشت کې هغه را جمع کوئ او مدرسې ته راوړئ. شکر دې پیسې خو نن سبا هر چا سره شته، دا مدرسه چلیږي خامخا د استادانو تنخوا، زموږ دومره تنخواګانې هم د استادانو نه، مختصر هغه د جیب خرچ یا د موټر سایکل تیل وغیره یا د بجلی یا نور څه خرچې خامخا په یو کور کې نه کوي. او ستاسو بچي پې قرآن زده کوي او علم زده کوي، نو ما سره به دا پوره کلکه وعده کوئ که خیر چې په خپلو مالونو کې چې الله د لکم درکړي د دې مدرسې او د دې قرآن حصه به کوئ. لاس اوچت کې انشاءالله ووایئ. بس د علماو طالبانو حافظانو به قدر کوئ. په دې خبرو زه اکتفا کوم. د ماښام